انګلستان کې د یو کنسرت دپاره اکثرا ځوانان د فاینانس په اساس لاړ دي. که فاینانس نه پیژنئ مطلب دوی د بانکونو نه قرض اخیستی تر څو لاړ شي په کنسرت کې ګډون وکړي، او دا ښایي چې د اروپایي ملتونو اولویتونه څه شی دي. معمولا دوی غواړي په عادي شیانو ځان مصروفه وساتي. خو تاسو کولی شو چې ستر شیان مثلا تلویزیون، موټر یا کور په قرضه باندې واخلئ او د وخت په تېرېدو سره بیرته دا قرضه بانکونو ته ورکړئ. اوس زه نه پوهېږم چې ولې بانکونه کوشش کوي په اروپایي هیوادونو کې تاسو جبرن قرضداره کړي. اوس دوی درته وایي چې حتی که ته چېرته غواړې ډوډۍ هم راوړې کولی شي قرضه یې واخلې. مطلب موږ دې پیسې ورکوو، ته لاړ شه برګر وخوره، بیا چې کله در سره پیسې پیدا شوې بیرته یې موږ ته راکړه. په اول کې دا کار کیدای شي اسانه ښکاره شي، اما په یاد مو اوسي هرې هغه کمپنۍ نه چې تاسو قرض اخلئ که چېرته قرضه په وخت ورنه کوي په تاسو یې دوچنده حسابوي، او دا د دوی اصلي مناپولي یا گیم دی چې غواړي تاسو په قرضونو کې غرق کړي. او د همدې د خاطره په قرآن او په اسلام کې سود منع شوی دی، او د همدې د خاطره درته وایم چې د دې مسایلو نه فوق العاده لرې اوسئ. اروپایي بانکونه ولې تاسو ته قرضه درکوي؟ ګورئ، کله چې قیمتي شي نور خلک پوهېږي چې باید اضافي مصارف خپل راکم کم، او اوس بانکونه ګټه نه کوي. نو بانکونه د ځان سره وایي چې سمه ده، یو سړی وایي چې زه د کور کرایه ورکړم که ډوډۍ وخورم، راځئ موږ ورته ووایو چې هی ته د کور کرایه ورکړه، اما ډوډۍ د خاطره کولی شي چې د $10 ډوډۍ اوس په 10 نویو کې پیسې ورکړي. او داسې سړی وایي چې رښتیا یوه روپۍ که چېرته ورکړم دومره غټ شی نه راځي په اونۍ کې، راځه ډوډۍ به م وخورم او د کور کرایه به م ورکړم. او په دې شکل تاسو بیا هم مجبوروئ چې مزخرفه مصارف وکئ. اوس د دې قرضونو د برکته 26% ځوانان په دې باور دي چې کولی شي تر 15 کلنۍ پورې ځان ته کور واخلي. نور وایي موږ نشو کولی ځکه ټول په قرضونو کې غرق دي. له تاسو پوښتنه کوم که چېرته په اروپا کې یاست تر اوسه پورې مو کوم شی په لون یا قرضې اخیستی؟